ځای کې یو ځوان دفن دی داسې ټیم په ټیم د دې قبر نه د خر اواز راوځي د قبر عذاب الله پاک د ثقلینو نه پټ کړی د انسانانو پیریانانو نه علاوه دې ته پټ دی خو کله ناکله الله پاک د عبرت په توګه باندې یو نظارم خلکو ته ښیي وي د خر اواز ترې راته د قبر نه ما تپوس وکړه چې دا څوک دی وی چې دا یو ځوان او دی چې دفن شوی دی نو ټیم په ټیم د قبر نه د خر اواز راوځي د خر اواز راوځي وی د به مور چې به ده ته غږ وکړو نو ده به مور ته اواز ورکړو چې څه د خرو په شان نارې وهي ماته هر ټیم وی اقه مور یې ورته خیره وکړل او د مور ته دا ویلي نن په قبر نه د خرونو اوازونه راخېږي دا د مور ته داسې ویلي ښه د نن د بچو حال لیدلی دی مور به یې سحر مانځله ویښي او د بچې د مور نه څه جواب ورکوي تاسو خبر تاسو جواب اورېدلی دی مور ته نن سپی وي سپی د قبر نه به د سپو اواز راخېږي ښه او چې مور ته خره وایي د قبر نه به د خرو اوازونه راخېږي وبه یې ویني خو چې کته کوش شي ښه چې کته کوش شي صحابي راغی نبی علیہ السلام ته وی د مور او پلار څه حق دی د الله حبیب وی هما جنتک و نارک ام ستا جنت ته ام د دوزخ ته بس یا به جنت کیږي یا به دوزخ کیږي بس ډیر خیال کوئ ځوانانو ډیر خیال کوئ وسنی ځوانان په چرچه کې نه پوهېږي د خولې نه ډیر ناکار الفاظ مور ته وځي پلار ته ډیر ناکار الفاظ وځي بچو خیال کوئ هغې بل پکې څه وي وی ربا زما د تره لور وه او ماتې نه د ګناه مطالبه وکړله هغې ما ته وی چې دومره پیسې راکړه ما مزدوري وکړه هغه پیسې مې پیدا کړې همې د تره لور ته ورکړې وی چې د تره لور سره مې د ګناه اراده وکړله وی تره لور مې راته وی چې اتق الله د الله نه ویرېږه اتق الله د الله نه ویرېږه بس رب ما په اقه ټیم هغه ګناه پرېښې وه ربه اسباب راته برابر وو پیسې مې ورکړې وې خو وی چې اتق الله هغه ټکی مې په زړه ولګېد ربه ستا د یرې مې زنا پرېښودې وه که دا ګناه ما ستا د یرې پرېښې ربه موږ ته دا ګټه خوانې وی ګټ ښه خوا شو ربل وی ربه تا ته علم دی چې ما سره یو مزدور کار نو د هغه مزدوري داسې لږې غونته دا چاول رخ شو چاول مزدوري لږه غونته چاول ما ولا ورکول چې هو دا د مزدوري دی هغه وی چې زه دا نه علم زما ډیره کېږي جو لاړ رانه وی هغه چاول مې ولا کرل کروندې ته جوړې شوې غواګانې مې ولا پرې واغستې لوی کنډکونه ته جوړ شو د هغې لږو چاولونه وی هغه یو ورځ راغې ما ته وی چې زما حق راکړه وی ما ورته چې دا کنډکې ټولې روانه وه دا ټول ستا دي دا څه چې دي دا ستا هغه وی چې دا څه وی ما چې دا ستا هغه لږې دغه چاول ما سره پاتې شو مې درنه کرل دا ګډې بېزې مې دله پکې اغوستې دي وی هغه کنډکې روانې کړې ولا ربه کو دا کار مې ستا د رضا دپاره کړې ربه مونږ ته لار کوله وکړې وی ګټ اپله لاړ او دریو ته لار کوله وشوه الله دې مونږ له د صحیح عمل کولو توفیق راکړي ربه مونږ صحیح مسلمانان کې رسمي نه ربه مونږ صحیح مؤمنان کې ربه مونږ حقیقي مؤمنان کې ربه زمونږ د ایمان حلاوت نصیب کې ربه خوږوالی د ایمان نصیب کې واخر دعوانا ان الحمد لله